د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري سیمه کوم چې په یو مسجد کې په یو برید کې له 80 زیات کسان ووژل شول او له 10 زیات ژوبل شول. دلته د بیلابیلو ولسوالیو د قومي مخورو سربیره د سولې ولسي حرکت هم یادې سیمې ته د غمرازۍ په موخه راغلي ول. دلته د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په ولسونو غږ وکړ چې په هیواد کې د روان ناورین او جګړې د ناوړې پدیدې د منځه وړلو په پار دي سره یو شي او په ګډه دي د منځه وړلو په موخه لاس په کار شي. ورته راغلو چې ټول وطن یو وطن دی، یو ملت دی او د ټولو خوا یو په بل بدیږي او انشاءالله نور به دا قام د زنځیر په شکل رامنځته کیږي او خپلې بدبختۍ به له خپلې غاړې اړوي. او همدې ته راغلو چې د مشرانو سره ووینو او داد ورکو، خواخوږي ورسره وکړو چې یوازې نه یاست، ټول وطن در سره ولاړ دی، ټول وطن در سره وژړله او ټول وطن بیا هم در سره دریږي به. دنیا یې وښوروله، انتهایی ظلم او جبر وسو او د دې ظلم د جبر د ختمولو لپاره به ټول قامونه ټول ولسونه راولاړېږي او دا مسله به نوره له خپل منځه باسي او اتحاد او اتفاق ته به کار کوي او نور به د دې جګړې ریښې له دې هېواده باسي. په همدې حال کې قومي مشران له حکومته غواړي چې د یادې پیښې جدي څېړنه دې ترسره شي او هغه کسانو سره دې قانوني چلن وشي کوم چې په یاد برید کې ښکیل دي. دوی دا هم ویل که حکومت په دې برخه کې ناتوانه وي له ولسه دې مرسته وغواړي. خو دا یو ډېره قوي او تورانکور او د ټول ولس غم دی. راځئ چې په دې لنډه یو فیصله داسې سره وکړو په دغه ځای کې د دې ځای نه په حکومت باندې د ستاسې په نمایندګۍ باندې یو غږ کوم چې د دې د موږ ته هغه اصلي عاملین دا د راته په ګوته کړه، د دې کې پیدا کېدو کې دی را سره کومک وکړه. که چېرته زموږ او ستاسې کوم عزیز د بلې ولسوالۍ کوم کس د دې سره په دغه وحشیاتانه عمل کې لاس لري چې موږ د هغه سره که د حکومت زور نه پرسي چې خپل د قومي دود او دستور نه ورسره کار واخلو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني هم تېره ورځ یادې ولسوالۍ ته د غمرازۍ په پار سفر کړی او ولسونو سره یې په یوه ګډه غونډه کې ویلي چې د برید په غندنه یوازې اکتفا نه کوي بلکې له عاملینو سره به یې جدي چلند وکړي. دا ښیي چې تاسې اوچتوالی څومره ده او د دې خاینینو کموالی څومره ده. دسې اوچت ولس سره دا رقم چلند په هیڅ قانون، په هیڅ اصول، په هیڅ الفاظو تنها غندلی نسی. دا خلق باید په لاس واخلو او دا خلق باید جهنم ته ولیږو او جهنم ته به یې لیږو انشاءالله تعالی. د یادونې وړ د یاد برید چې ځایي اوسیدونکي یې ځانمرګی برید بولي تر اوسه یې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې یاد برید یو جنګي جنایت بللی دی.